د پاکستان زرګونه سرتیري ډیورند ته څنګه ولې راځي؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پاکستان ډیورند کرښې تر څیرمه زرګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هیواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورند کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قماندان معظم جان انصاري فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای پر ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. فرانس پریس همداراز د سیمه د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وای په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د رای مرکزونو ته به د پولیسو اضافي ځواکونه هم واستول شي. له بلې خوا د سند ایالت د اعلی وزیر مقبول باقر دفتر نن خبرداری ورکړی چې د راروانو انتخاباتو پر یو شمیر کاندیدانو د حملو راپورونه ترلاسه شوي دي. هغه په خپل بیان کې ویلي چې ځینې کسان په رڼا ورځ تختول شوي دي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناامنیو په دې هیواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هیواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.